سلامونه و احترامات مو منئ ښه راغلاست. دا هم د نن ورځې مهم خبرونه. بامیان ولایت کې طالبانو سره د نښتې له امله دولتي ځواکونو ته تلفات اوښتي. بدخشان کې 43 دولتي عسکر طالبانو سره یو ځای شوي. د ډاکټر نجیب د پلویانو اعتراضه ناسته کې اخو ډب رامنځته شوی او پولیسو ډزې کړي دي. بغلان کې د دولتي ځواکونو بمبار کې د 2 ښځو وژل کېدو سربیره 3 کوچنیان ټپیان شوي دي. غني او عمران خان د دواړو هیوادونو پر اړیکو او د سولې روانو مذاکراتو پر بهیر خبرې کړي دي. اوکران کې د الوتکې نسکورېدو پیښه کې 22 پوځیان وژل شوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي سمندرونو کې له خپلو ګټو څخه دفاع ته ټینګه اراده لري. مصر کې د حکومت ضد لاریونونو کې 3 تنه وژل شوي. امریکایي ژورنالیست توماس فریدمن وایي امریکا کې تر ټاکنو وروسته د خونړۍ جګړې احتمال لوړ دی. د خبرونو پای.